شپږ ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه د سول افغان یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د نن ورځې له خبرونو خبر شئ. اسلامي امارت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې اسلامي امارت په کندهار کې یو مسجد باندې په ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنه غندي. لوی جنایت یې بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین هر څه ژر پیدا کړي او د شرایط منګلو ته یې وسپاري. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابولوف وایي طالبانو تایید کړه چې د مسکو د راتلونکي اونۍ ناسته کې ګډون کوي. روسیه وایي استخباراتي ریپورټونو په حواله یې داعش د افغانستان په شمال کې راغونډیږي ترڅو د کډوالو په صفات مرکزي اسیا ته مخه او هلته ګډوډۍ رامنځته کړي. کرکټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی له کپتان کېدو وروسته په لومړي ځل په خپلو رسمي خبرو کې وویل چې کپتانۍ سخته دنده ده، خو هیله لري چې لوبډله یې نړیوال جام کې ښه ولوبیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر 2 ورځې وروسته به نړیوال جام لوبې شروع شي. کډوال د بشري حقونو د څارډلې د ترکیې پوځ تورن کړی دی چې له ایران څخه اوښتي سلګونه افغان پناه غوښتونکي یې وهلي دي او په زور یې بیرته ایران ته شړلي دي. له دې سره اخري خبر هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر فلم جوړونکي پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د دوی د کار په دوام کې ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. دا او د نن ورځې تازه او مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل د لا ډېرو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله یې روښانه کړئ ترڅو زر خبر شئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.